ساقي صاحب خو راغی له خیره، پاکستانی پوځ له دې سیمې نه وځي، څه به کېږي، ته څه تحلیل کوې، څه به پیښ شي؟ سلامونه جناب مولوي صاحب، ستړي مه سئ. وعلیکم السلام. ستړي مه سئ. مولوي صاحب تا خبرو ته خو ما غوږ نیولی و، په دې کې د بلوچستان خبر را یاده سوله او زه لږ حیران شوم. بلوچستان کې حالت خراب دي؟ ډېر زیات خراب دي ساقي خیل صاحب، ډېر زیات دا خراب دي. حالت چا خراب کړي دي؟ بلوچانو خراب کړي دي که ټي ټي پي خراب کړي؟ والله داسې مخکې هلته بلوچ و، اوس د ټي ټي پي ځینې ګروپونه هم هلته رسېدلي دي، هغه هم حملې کوي بعضې وخت، خو ډېر قوت چې دغه د بلوچانو ده. بلوچان ازادي غواړي او که حق غواړي خپل؟ بلوچان حق غواړي، خپل حق غواړي، خو دا نظام د حکومت د پاکستان نه غواړي. داسې نه ده چې وایي چې تاسې حق راکړئ د حکومت غواړو، هغه وایي او ازادي غواړي مکمله. تر څو خو زه خبر یم بلوچان خپلواکي غواړي، ځان ته خپل هیواد غواړي. او بالکل خپلواکي غواړي، او د هغوی شعار همدغه ده چې موږ دلته خپلواک بلوچستان غواړو. نو د هغه دا خاوره خو تا په خپله په نقشه کې ورسره شریکه کړې ده، نو هغه خو خپلواکي غواړي او تا په نقشه کې هم شریکه کړې ده. نو زه چې بلوچ سم او دې باندې پوه سم چې د ما د لور تعلیم نسته، سختي ده، عزت نفس مې نسته، تعلیم نسته، اقتصاد نسته، زه لیونی یم چې بیا تا سره یو سمه. زه وایم چې دې پاکستان سره دې اوسېږم نو ما سره د معاملات سم کړي. نو دا خبره خو تا خرابه کړله. دا خو هغه څرنګه خپلواکي واخلي؟ هغه ځان د خپلواک هیواد لپاره جنګ کوي او تا یې د هغه جغرافیه په خپله نقشه کې را کته پورته کوي او خلکو ته یې وړاندې کوي او بحث هم پرې کوي، جانچکزی هم پرې غږیږي، ایسا هم پرې غږیږي. یعنې دا د بلوچستان د خپلواکۍ تحریک ته تاسې قصدا زیان رسوئ او که په سیاست باندې نه یاست خبر جناب مولوي صاحب؟ داسې ده و ساقي خیل صاحب، داسې بلوچان که د تعلیم خبره وای، خو پاکستان کې خو بیا د تعلیم دروازې خلاصې وې، د 30 کاله هم خلاصې وې، د 70 کاله هم خلاصې وې، خو دوی خپله مبارزه کوله. دوی ته هغه کوم هدف چې د هغه تر دې لوړ ده چې د تعلیم خبره چې تعلیم خبره دا دومره لویه خبره نه ده. تعلیم په افغانستان کې هم بند نه ده، خو تاسې نه منئ، په دې به تاسې سره نو موږ څه کوو؟ دا خو اوس قناعت درکول تاسې ته سخت کار ده. بلوچانو ته هدف لوړ ده، خپلواک هیواد او تا د هغه هیواد په نقشه کې راچوي او تا د هغه هیواد په نقشه کې را کړی ده. دا څه معنا؟ خو هغه خو تل د خپلواکي بګدرایې که نه، له دې جنګه یې راګرځوې. نه له دې جنګه هېڅوک دوی نه راګرځوي. دوی که خپلواکي غواړي، په داسې خپلواکي غواړي چې هغه څه منابع هلته دي، په هغه ته دوی خپله باید لاسرسی ولري، دوی خپل حق پکې ولري او د نوي بدلون لپاره دې کې به حتما بحث کېږي. د ما هدف هم یو دغه ده چې باید د ټي ټي پي مجاهدین او دا بلوچ او دا خلک اوس سر له اوسه یو تفاهم ته سره ورسیږي، په دې هکله باندې بحثونه وکړي چې یو اسلامي نظام رامنځته سي او په دې اسلامي نظام کې به د تاسې حقوق خوندي، تاسې کوم حق غواړئ، تاسې چې کوم حق لرئ، کوم چې الله درکړی ده. خو که داسې ویشلي بیا خو نسي کامیابېدلی چې بلوچ ځان ته خپلواکي غواړي، بل یې ځان ته غواړي، بل یې ځان ته. دا فکر نه کوم چې بیا د دوی بریالي سي. زه وایم چې دا ټول نظام را چپه کړي، ختم سي، دغه سیمه د پښتونخوا او بلوچستان دوی په خپل منځ کې یو تړون ولري، یو توافق ولري او شرعي اسلامي توافق ولري، یو د بل په کار کې کار ونه لري، مثلا یو د بل حق غصب نه کړي. دا باید سر له اوسه او ډېر تماسونه شته دي. زه چې کوم معلومات لرم د ټي ټي پي د مشرانو او د دوی د مشرانو ترمنځ یو تفاهم شته ده چې موږ یو مشترک دښمن لرو، ځکه اوس ټي ټي پي بلوچستان سیمو ته هم داخل شوی ده، هلته هم حملې کوي، هلته هم بریدونه کوي او دا د بلوچانو په خوښه هلته دوی تللي دي، یعنې د هغوی سره په مصلحت هلته تللي دي، ځکه دوی نه غواړي چې د دوی په منځ کې ټکر راشي. نو مننه. اوس زه به د خپل نظر اوس وړاندې کړم، ځکه پوښتنې ته جواب کړې. داسې ده جناب مولوي صاحب چې پاکستان د ټي ټي پي نه هغه نه لري، هراس نه لري، خوف نه لري، ځکه هغه کنټرولولی شي. هغلته یو مذهبي نیریټیو پروت ده او هغلته جید علما کرام د پاکستان کې او د فقه ګډه ده او د منهج ګډ ده. لہذا پاکستان کې د ټي ټي پي شتون هر څومره د پاکستان په فوج باندې بریدونه وکړي او هر څومره د پاکستان فوج ته تاوان ورسوي، خو د پاکستان وجود ته ګواښ نه ده، ځکه ټي ټي پي دا معنا چې تحریک طالبان پاکستان هغه د پاکستان وجود مني، په
په پاکستان کې د نظام شتون باندې باور نه لري چې دا نظام دی وي. هغوی وایي دا نظام موږ بدلوو، شریعت راولو، خلاص هېڅ مشکل نو. لهذا د پاکستان د فوج لپاره او د پاکستان د خلکو لپاره ټي ټي پي یو ستونزه نه ده، بالکل یو ګواښ نه ده، او یو سرخوږی ده، فی الوقت ګواښ نه ده د پاکستان وجود ته. بل طرف ته نېشنلستان دي یا توکم پالان دي، چې هغه پښتانه توکم پالان دي یا بلوچ توکم پالان دي. هغوی وایي زه د پاکستان وجود نه منم، د ما خپله جغرافیه ده، خپله مې خاوره ده، خپله مې رنګ مې بدل ده له پنجابي نه، کلتور مې بدل ده، فرهنګ مې بدل ده، مسلمان یم، چا احسان نه باروم، که لمونځ کوم که نه کوم ما خپل کار ده. اما زه دا خاوره د بلوچ نېشنلزم په بنیاد ازادوم، خپلواکوم یې، تا سره نور پاکستان نه اوسېږم. اوس دلته پاکستان یو بله لوبه کوي، هغه لوبه دا ده چې دغه بلوچانو ته وایي تاسو خو قرباني ورکوئ، غرو ته ختلي یاست، قرباني ورکوئ، ډاکټر رانظر پټ ده او مهرنګ بلوچ او څه شی دي، هر لاین روان ده، خو د تا قرباني د یو بل چا لپاره ده. لکه موږ چې به ویل چې طالبانو قرباني پاکستان لپاره ده، پاکستان لپاره جنګ کوي او په دې باندې یو نسل را ترویه سو. کټ مټ پاکستان ایسای هم دغه پلان مخته بیایي چې بلوچه تاسې خپلواکي غواړئ، دا خپلواکي د چا لپاره غواړئ؟ دا خپلواکي خو ته بیرته خپله جغرافیه ورولې په افغانستان پورې تړي، او افغانستان هغه ده چې په انساني بنیادونو باور نه لري، په انساني حقوقو باور نه لري، د ازادي په بیان باور نه لري، هغه یو سټیټ کنسپټ باندې باور نه لري. لهذا دغلته یو جنگ روان ده، یو کشمکش روان ده. هغه کشمکش دغه ده چې د بلوچانو په سایکي باندې کار کوي او هغه مورالیټي ورته متوي، مورال یې ورته متوي. هغه مورال دا ده چې د بلوچانو دغه جنگ اوس د خپل جغرافیې په خاطر شاید غلی سي. لکه څرنګه نه ګوره ساقي خیل صاحب د تا تحلیل دلته عملا غلط ثابت ده، په دې خاطر چې د بلوچانو جنگ له دغه وخت سره چې ټي ټي پي کومه مبارزه شروع کړې ده، د دوی جنگ قوت پیدا کړی ده. بلوچان 10 کاله 20 کاله مخکې دوی دا نسوای کولی چې د پاکستان په پوځ باندې مستقیم دومره لوی بریدونه وکړي، د دوی نه بعضې ښارونه تر یو وخته پورې ونیسي، د دوی نظامی وسایط ترې نه ونیسي، مګر اوس بلوچان هغه کولی سي. اوس بلوچان مخامخ بریدونه کوي، ښارونه تر یو وخته پورې نیسي، او د پاکستان پوځ یې په دغه سیمه کې چې دوی دي چلنج کړی ده. نو دغه ستا تحلیل چې ده دا مطلق غلط، په عملا غلط ثابت ده. د ټي ټي پي حضور، د ټي ټي پي جهاد په بلوچانو باندې منفي اثر نه بلکې یو مثبت اثر یې ورباندې کړی ده. دوی ته جرأت ورکړی ده، دوی ته د جنگ طریقې ور وښولې. یعنې بلوچانو مخکې جنګ کاوه خو په دومره جرأت سره یې جنګ نسوای کولی. په هر جنګ به چې دوی هره حمله کوله، اخیر به دوی یا پکې وژل کېدل یا به تښتېدل هغه سیمې نه. اوس دوی سیمه نیسي، پوځ ترې نه تښتي. جناب شعار کې فرق ده، د جنگ خبره خو مخکنی د مورال او شعار کې فرق ده. طالبان بلوچستان ته جنگ د نظام د تبدیلی په خاطر وروړي، یعنی بلوچان دې ته واداروي چې که دا نظام بدل سي، دا فوج سم سي، نو هیڅ مشکل نشته. بلوچان وایي دا وجود نه منم، د پاکستان وجود زه نه منم، زه خپله خپلواکه خاوره غواړم. دلته یو بنیادي فرق دا ده چې ټي ټي پي پاکستان غواړي، خو په پاکستان کې نظام دغه نه اوسنی نظام نه غواړي. بلوچان په پاکستان کې نه پاکستاني نظام غواړي بلوچستان کې، او نه پاکستان غواړي. دلته فرق دا ده چې بلوچان له دغه کاز نه راګرځول کیږي. دلته دا جنگ چې ده دا راپورونه پراته دي چې په بلوچستان کې جنگ زیات شوی ده، لیکن بلم یو راپور پروت ده چې بلوچان ګوره ساقي خیل صاحب، بلوچان په دې شکل سره په هیڅ وخت بیا نشي کامیابېدلی. بلوچ څومره سیمه مثلا په دې بلوچستان کې خبرې ته غوږ ونیسه، په دې بلوچستان کې د پښتنو سره دا بلوچ څومره سیمه په خپل لاس کې لري، څومره جغرافیه به یې تقریبا 43% ټول پاکستان جغرافیه ده. خپله د بلوچان چې دي په دې سیمه کې چې بلوچستان پراته دي، پښتانه خو هم پکې دي دلته. نو دا خو نشي دي چې ټول بلوچستان په دغه سیمې د بلوچستان په خپله خاوره 22% پښتانه پراته دي، خپل ولکه کې ده، نور د بلوچانو په لاس کې ده. په دې شکل خو دوی نشي کامیابېدلی. دا کوم څه چې دوی کوي صحیح ده، دوی به یې غواړي مګر دوی نشي، دوی به څنګه ترې نه کامیابېږي په دغه رقم سره. جناب مولوي صاحب ډېر احترام او ادب سره دلته خبره د هغه اوږدمهاله د پاکستان د وجود د ماتېدو ده. یعنی دا د بلوچستان کاز یا د بلوچستان هدف دا و چې موږ ځان ته هیواد جوړو. دغه هدف نه اوس ټي ټي پي راوګرځول یا د افغانستان حکومت راوګرځول، هغه دا ده
سی خو نقشه د دوی په خپل ځان کې انیکس کړه نقشه کته پورته کوي او د پاکستان میډیا یې کته پورته کوي تاسو خدا جنگ کوي خدا افغانستان تاسو ته نه پرېږدي کتل ما آزاد دم سي بیرته د افغانستان پوری به او بیا جنگي ته ځان خپلواک افغانستان غواړي بلوچستان غواړي نو د ما په ان سره یو خو د بلوچستانو د داعش بلوچستان ته تګ مذهبي رنگ ور کوي او دلته د مذهب په نوم باندې جنگ د پاکستان وجود ته خطر نه ده د قومیت په نوم باندې جنگ پاکستان وجود ته خطر ده نو د ما په خیال سره د بلوچستانو د مخنیوي په خاطر او د کاز د شندولو په خاطر باندې یو ډیر منظم پلان روان ده چې په هغه کې تاسو بدبختانه سره ګډ یاست یا دانستا او یا غیر دانستا پاتې شو د ټي ټي پی مسله د ټي ټي پی مسله خو پاکستان وجود نه متي څوک وایي ټي ټي پی پاکستان وجود متي ټي ټي پی وایي زه په خپل خاور کې یعنی په ټول پاکستان کې نظام بدلوم او موږ وایو چې تر څو پورې د پاکستان وجود نه افغانستان خاور نه وي سوي د ډیورین ستونزه نه حل سوي د ستونزه نه حل کیږي او به بهتر مثال دا ده چې د پاکستان ټول ملایان علما کرام جید علما پاکستان فوج سره ولاړ نو سبا خو قتل ته نظام هم راولي همدغه استبلیشمنت بیا د پنجابي سره ده بیا به پښتون په افغانستان کې جنگ وي په افغانستان کې به جدل وي وغیرہ وغیرہ نو زه وایم چې په پاکستان کې مذهبي جنگ او په پاکستان کې د جهاد په نوم باندې پرمختګونه د پاکستان وجود ته خطر نه ده د قومیت په نوم باندې شورشونه او خپلواکي غږونه چې د پاکستان د وجود لپاره خطر ده مننه بالکل زه بیا دا وایم چې د قومیت په نوم باندې مبارزې د قومیت په نوم باندې هر څه چې وسول او کیږي دا د پاکستان د پاتې کېدو لپاره یو پلان ده چې باید پاکستان پاتې شي ځکه اویا کاله همدغه کار وسو اویا کاله پښتانه پورته غورځي چې موږ دلته خپلواک سیمه غواړو خپلواک وطن غواړو اویا کاله کېږي چې بلوچان بریتونه غوړ کړي او تر غوږو یې واړوي خو دوی همدغه اویا کاله په دغه حالات کې